د جنگ میدان دی د جنگ او یو صحابي د جنگ په میدان کې شهید شو چې کله زخمی شو ډېر سخت په تورو والی شو وینې تې وبهیدې بلکل د بېهوشۍ په حالت کې دی او د مرګي په حالت کې دی په داسې وخت کې خلکو سره د خپلې پیغلې ښځې غمي په داسې وخت کې خلکو سره د خپلو بچو غمي او دا ورسره غمي چېره ما نه خو دنیا پاتې شوه اخرت ته روان یم یو بل صحابي ورله راغې ویړه کو نو د سترګې وغړولې ورته یې ویې ملګريه دې وخت کې ستا پړه باندې څه ارمان دی ما ته هغه ارمان راوباسه چې هغه ارمان درله ورجو دغه زخمی صحابي چې په وینو کې لید پید پروت دی او لږ ساعت پس به د ده نه سازي ورته وایي که زه د ده نه خپل ارمان راوباسم زما ارمان به د سره کې وبې رجې راله هغه ورته بلکل ارمان به دې ورجوم وی ډېر ساعتو شو چې زه زخمي شوی یم او په دې میدان کې پروت یم لږ ساعت پس وفات کېږم ډېر وخت شو چې د کم وخت نه زخمي پروت یم ما د رسول الله مبارک هغه روحاني چهره او وجه او مخ مبارک نه دی لیدلی ما ته خپل حبیب ډیر زیات یاد شوی دی نو که زه د یوړم او د دواړو جهانو د سردار مبارک په قدمونو کې دی وغورځولم د مرګ نه مخکې خو د رسول الله مبارک مخ مبارک لګوي نه چاته به زوی یادي چاته به ښځه یادي چاته به ماشوم د غېږې لور یادوي راشه د صحابه ارمان ته وګوره هغه صحابي را پشاک او یو یړ د دواړو جهانو سردار مبارک په خپو کې سمله او ورته وی سترګې وغړوه د امام الانبیا مخ ته که ګورې پاک پیغمبر مبارک له مې راوستې هغې صحابي سترګې وغړولې وینو کې لید پید پروت دی لږ ساعت پس وفات کېږي د دواړو جهانو د سردار مبارک د مخ مبارک نه سترګې نوښ کړلې نیغ نیغې ورته کتل په هغې حالت کې هغه صحابي وفات شو دومره مینه د صحابه وه چې د مرګ په وخت کې هم د هغوی په زړه باندې دا تمنا او دا ارزو به وه چېرې د دواړو جهانو سردار مبارک منګه ووینو